که زه دروغ وایم ورشئ د شرکۍ تاڼې پولیس نه تپوس وکئ چې هره شپه غریبان د خدای په قهر اختی د دې جینکو د ښځو د هلکانو د لاس. یو راته پکې ووی مولانا صاحب د تاڼې نه مې بدل که مال ولې ویل هره شپه جینکۍ را منډې وایي چې هلک رانه وتښتېدو. پخوا خو به جینکۍ ورپسې تښتېدې اوس هلکان تې تښتي. جشن پاکستان شپه وه جشن پاکستان شپه وه او په باره وفات کې راله. تاسو وکته چې په اسلام آباد کې کم حال شو؟ تاسو ټولو کره ټلویزیون شته بغیر زمانه الحمدلله. زما کور کې ټي وي نشته، ټلیفون نشته، ریډیو نشته. زه چې څه وایم دا زما ایمان دی. دنیا راته ټلیفون وکړو چې دا نن پروګرام خو په دې ټي وي وګوره. بیا چې باران رحمت پې شروع شو نو د ښځو میکاپونه یې وبیول. دی خوا وګورئ د جشن ازادۍ شپه وه. په دې شپه څه چل شوی دی؟ کې وایاست پاکستان بنه نو چې په کومه شپه پاکستان جوړ دی نو په هغه شپه مونږ ته د خدای شکریه ادا کول پکار دی او که په هغه شپه مونږ ته ګډېده پکار دی. یعنی مونږ ته ګډېده پکار دی چې پاکستان جوړ شوی دی. د پیرنګیانو نه یې مونږ آزاد کړو. خدای تا مونږ د پیرنګي نه آزاد کړو دغه دی مونږ درته ګډېږو. قسم کولی شي نو هم کا. دا خدای ته چیلنج دی که نه؟ د خدای قهر او د خدای عذاب ته چیلنج دی که نه؟ کم ملک چې د خدای قهر ته چیلنج ورکوي چې تا مهرباني کړې وه او زه ګډېږم قسم یې کولی شي نو مې کا. د هغې ملک انجام به څه وي؟ د هغې ملک حشر به څه وي؟ هغه ملک سره به خدای څه کوي؟ که تاسو د ځان تماشې ونه کړې نو دا ګیره به د سپي په کونه باندې ولاړئ. تماشې به د ځان وکړئ. بیا کم شی چې د خدای نه د غوښتو دی او هغه ته د بنده نه غواړي نو ته خدای سره ظلم کوې. نن تھرو آؤٹ پاکستان چې دی هغه خدای سره ظلم کوي. عزت به د خدای نه غواړي، روټۍ به د خدای نه غواړي، جامه به د خدای نه غواړي، نوکری به د خدای نه غواړي، د هر څه به د خدای نه غواړي او ته بنده پسې منډې وې. ته خدای سره ظلم کوې. نن ټول ملک خدای سره ظلم کوي لګیا دی. د الله د نوم تصور په پاکستان کې ورک شو. تصور مولا کوي مولیانو او تاسو کې مولا ښه پاتې کېدی شي؟ ته ووایه په پلید ډنډ کې په ایمان یې وایه چې زه پاک پاتې کېدی شم؟ یو سړي ما ته وایي ملا صاحب ته کشمیر له تلی مال نه. ویل ته څنګه ملا کې کشمیر ته نه یې تلی؟ ما ته وایي مال خو نه یم تلی. ویل ته ملا نه یې؟ مال نه یم تلی خوار شي. ویل نو ته څنګه ملا یې؟ مال ته تلی؟ ویل نه زم نه یم تلی. مال نو د بې غیرته قوم امام چېرته غیرتي کېدی شي؟ ویل نه. مال خو چې څنګه ته یې داسې زه یم که نه. والله العظیم درته وایم جنازیم تباه دي. کم یو مولا چې وایي ما سره دې را میدان ته شي که کړه تې وکړو پرت تې وباسم. کم مولا چې ستا جنازه وکړي قرآن وله ورکه چې دې ځای کې د نری غوندې درد پیدا شوی او چې خدای د دې مړي انټاروګیشن به بېګاله څوک کوي؟ دی به بېګاله د خدای پولیس ګرفتاروي چې د سره به د قبر په تاڼه کې څه کېږي؟ ستا سړه کې دا راغلي دي؟ راغلي؟ وایه ملا صاحب جنازې خو به دې ډېرې کړي دا دې پړه کې راغلي؟ بس خو ودرېږه. الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. امین. دعا وکړئ خدای ټول مړي وبخي. تاسو ټول وایئ خدای ټول مړي وبخي؟ ټول وایئ مړه؟ یاره تاسو په ایمان وایئ چې دا د دې ځای اواز و که د دې ځای اواز و؟ د خولې اواز. نو د خولې په اواز فایده نه مرتب کیږي. د بخاری شریف ډومبنی حدیث ته
باب کیف کان بدء الوحی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیف کان بدء الوحی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رنبنے ابتدا امام بخاری پر دی حدیث کرے دا کہ انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. انما الاعمال بالنیات، دا عمل دارو مدار پر نیت باندے دے. نیت په عربی کې د قصد او اراده ته وای. لکه چې د کوم شي قصد او اراده وکي دې ته نیت وای. زمونږ د قصد او اراده دا وی چې دا مړې دی خدای وبخي. ا فارمیلیټي پورا کول ورته وای، خانه پوری ورته وای، وخت له کول ورته وای. سرب مړې چې لګي نو مونږه په کله تبارک الذی وایو 13 ورځو کې یو مړې شو نو یو مولا اوس لوټه په لاس کې اغستی دي. الله لا اله الا هو. خان تم دسی ګوري الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم. انا لکه داسې کې ول دا لوټه د مومه چې د مړي سپېګمو ته واچ په قبر. ما ورته وی چې پایات کرسی چې لوټه دم کې او د مړي سپېګمو ته واچ نو څه کار کیږي؟ چوکنه جی ډیر کار پکې. خان تم دسی ګوري. خان خدا غي کنا سنبه د سرو ضروري پیرنګین آزاد شي. که پیرنګین آزاد یې د پیرنګي د پرکټیانو غلامان یې کنه یې. دا سرمایدار ټول د پیرنګیانو پرکټیان دي کنه دي؟ ها دا نن چې په 2 کروڑه روپۍ خرڅيږي دا د پیرنګیانو پرکټیان دي کنه دي؟ نو که پیرنګین آزاد شوي باران نه تختې دي ناوی لاندې دي شپه شوه. پیرنګین آزاد شوی د پیرنګي د پرکټي غلام شوی. سرمایدار او غلامان یې. تاسو آزاد خو نه یې. سرمایدار او جاروکخ یې. سرمایدار او چاپلوسیګر یې. نه لوټې دمای. څوک به په قبر تبارک الذی شروع کی. هلکه دا څه کې وای دا خی عذاب ناراضی بیا قبر ته. سړی خ سړی منځونه به ډیر کول او کار څو کار داو چې په سود به پیسې ورکول. ما په قبر تقریر وکړ. مال د منځونه خو ډیر کول او ما تر یو شعر را یاد شو چې نمازا تیرا سیاپا کرن تے روزہ تے نوروے. نمازا تیرا سیاپا کرن تے روزہ تے نوروے. حلال حرام دی تمیز نہیں کی تھی روزہ کی کرو ہوئے. نمازاں تیرا سیاپا کرن دا منزونا دی پتا باندے ډیر ډیر ویرو کی. اوس یو چټ را کو چې په دې آیات تقریر وکا. ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. دا د چا آیات ته؟ د چا آیات ته؟ ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. الله وی من سړی د بدو کارونو نه منی کی چې منظم کوي او حرامم کوي. منظم کوي پردې مالم خوري. منظم کوي خزم بربنده ګرځي. منظم کوي لوري بربنده ګرځي. منظم کوي بایسکوپ تمزي. ټیک شو دا منځ ده ها چې منځ سړی د بدو کارونو نه منی کی او ته د بدو نه منی نشو نو منځ دې نشو کنه. نو منځ دای چام نه کی دای چان اسه ډغری وای. ازما مرګره د جمع منځ لازم جمع د نه وخت د جمع منځ لازم مال په آرام کینا دلته وکا. ما ته ګوري ما ته دا اور په ټول ملک لګېدلې ده تارونه بس وځي ټول. دلته وکا دیکھو ګورئ تاسو چې په صف کې ولاړ یې او در سره دریم سلورم سړی هغه ولاړی چې ستا خوښ نه. السلام علیکم ورحمت الله. منځ کې مسله دا ده چې نیت کې به ملایکې راولي او نیت کې به هغه سړی راولي چې کوم ستا دې سایډ ته ناست دي. ته هغه سړی نیت کې راولي چې کوم سړی ستا دې سایډ ته ناست دي چې ستا بدي شي. نو دا د جمع منځ تا کپره وخوره که نه. ټیک شو. مالا قرآن را کئی چا مخ کی منستا ولاړم په مصلی باندې او السلام علیکم ورحمت الله
چې بجلیګر مولا صاحب ستانیت کې دا و چې دا دی خو مقتدیانو ټولو باندې دي سلام وي په دا دی خو دې سلام وي مال راکې والله کې او خرم ځکه چې را پسې هغه ولاړی چې چا سرساین نه راکړي چا د مړی کپن نه راکړي چا سرمن په دې د لذت سلام وایم وای دا زمونږ منځونه دي په جمعتونو کې دا زمونږ جمع دي زما په خبره پوهېږئ بیا دې د ډمتوب دکان وسته دی په ملک کې بلو پرنټ دې چلیږي په دکان کې د ډمو غزلې قوم او د قوم بچو ته سپلای کې او د جمعات مانزه ته جمع ته منډې وهي ستا ټول ملک د دې نه ډک دی که نه دی ډک او سبا کېږي منځونه د دا حال دی حج ته چې لاړ شي په کراچۍ ایرپورټ چې کوز شي تازه ګیره کله کې سوټی مخ را روانې یو بزرګ ته زه ورغلی ما ورته ویل چې دعا راته وکړه ما ته ویل خلک راځي چې زه پیغمبر لټوم شکل یې د پیرنګي جوړ کړی دی او لټۍ پیغمبر نو د پیرنګي په شکل کې خو پیغمبر چاته نه میلاویږي که دا ستا ملک دی دا ستا وطن دی ما به ګرموئ نه چې تاسو مولیان خو هم داسې یئ زه وایم چې لعنت ټکی واورئ نو دا ټول وایي چې اول په بجلیګر مولا چې په داسې ملک کې زه اوسېږم چې په کوم ملک کې مې ایس وس نه رسي ایس چاله سپېړ نشم ورکولی نو لعنت چې واورئ اول په ما ایس وس مې نه رسي دلته یو بایسکوپ جوړېده خلک را پسې رالی وی چې یاره جي دا بایسکوپ جوړېږي او دا خو ډېر بدکار دی او مخالفت یې په کار دی او پلانې یې په کار دی او پلانې یو مولا پکې داسې ډینګ ډینګ یې مالخوا دا خو اسلام په خطره کې شو او په نه ویل ته وګوره بایسکوپ جوړېږي مالخوا دا کابلۍ کې یهود اوسېږي سیکارنو چوک کې یهود اوسېږي دا یهود دي ویل ولې ما دلته چې د 200 کالو نه بایسکوپونه جوړ دي راځئ چې شروع د دغه ځای نه وکړو راځئ ویل نه کنه هلته پکار دی مال نه مولای ویل هو مال پیغمبر ته څه حکم شوی چې وانذر عشیرتک الاقربین اول به د کور نه شروع کې زه چې د جهاد شروع کوم نو اول به د هغه ځای نه کوم چې ما ته نږدې که مرانتوب شروع ما ته نږدې دا دی زه مخکې تاسو راپسې راځئ ځانم غربو بلم غربو چې هر څه متې جوړ کړ ویل نه که نه هغه ځای کې مال ملا صاحب په ارام کښېنه مخوب مې شناسم پیران پارساره زه پوهېږم زه ډېر زاغ ملا یم زه د هر چا ان لن پېژنم ان لن ما نشي دوکه کولی دا ستا ملک دی دا ستا وطن دی تاسو په باره وفات کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم جشن مناوئ په کوم ملک کې چې د پیغمبر هغه دین چې په 23 کاله کې جوړ کړی و هغه دین روزانه پایمالیږي لګیا دی ورشئ د سیکارنو چوک هارون منشن شاته چې کوم بایسکوپونه دي مال نامې نه راځي په دې کې د ښځو فوټوان دي داسې دی که نه وایي هلکانو تاسو ټولو کتلي دي وایي په ایمان داسې دي دې قوم ته ته د بارافات جلسې کې ایله ګړنګ ګوره چې ور وغورځېږي ټوله ورځ د قوم د بچو څه حالي په 23 کاله کې پیغمبر د دې دین تکمیل کړی چې د کم دین په پاکستان کې نن څه حال دی او قرآن او حدیث چې مونږ یادو ادا دی پیغمبر ته خو یو صحابي راغی وی ما ته اجازت وکړه چې لږ سیل وکړم هغه وی بچیه د مسلمان سیل جهاد فی سبیل الله دی جهاد د مسلمان سیل دی نن ستا د کشمیر سال دی روزانه په سونو مسلمانان کباب کیږي لګیا دی تاسو له شرم نه درځي چې په پاکستان کې تاسو جشن مناوئ شرم نه درځي لا بعضې دلته کوڅه ډب راپاسي کیمپونه ولګي چې کشمیر غزاله چندې کوو کشمیر غزاله چندې کوو مال چندې مه کوه ښه کټي یې پې ورشي یو ټینک خو به در باندې د هندوانو خراب شي که نه الله لفظ په اصل کې الهونو الہ
دا د باب د سمع یسمعون ده. معنی څه ده؟ د الہ نه الله شوی دی. خو یو ټکی واورئ دلته، زما د خدای په ذات قسمی چې د خدای په دې ټول کائنات کې او په ټوله خدای کې دا ارس چې دی دا یو وهم دی، یو ټمپریلی او یو عارضی د نفس دھوکه دا چې مونږ پکې پراته یو. اصل شی په دې ټول کائنات کې صرف د خدای ذات دی. قبل څه شته؟ شته ارس. که مرگ دے داغ پلاس کے دے، که عزت تے داغ پلاس کے دے، که ذلت تے داغ پلاس کے دے، ارد سے چی دی داغ پلاس کے. پس مکا پا خاورو کے بناستی او بادشاہان باورتا پخپو کے ناستی. پا تخت بناستی، پا تخت او خلق بد سپی پا نظر ورتا گوری. گوری که نگوری؟ لکه پاکستان کے گورا پا تختونو ناستی، خلق د سپی پا نظر ورتا گوری. گدایانو گورا په خاورو کې پراته دي، بادشاہان د خاورو سلام لذي. ٹھیک شو؟ نو ارس چې ده هغه الله ده، بل څوک نشتا. ته نشتا، زه نشتا، خزه نشتا، لور نشتا، زوی نشتا، ایس نشتا. کسدی کل من علیها فان. څوی ټول وای خله عادت کوي په دې لګي. کل من علیها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل من عليها فان. اے پیغمبر دا سچ تگورے، دا ازمکے، دا اسمانونا، دا نباتات، دا جمادات، دا کائنات، دا ټول بچشی فان. دا باقی بچ پاتی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. صرف ستا د پروردگار ذات به باقی پاتیش، نارر څه به فناش. آغا سیزونه به فناشي چې ته په ناس کې، په زوی ناس کې به فناش. زوی د پلار په غېږ کې پروت وي، روح لاړ شي. زوی د پلار په غېږ کې پروت وي، روح لاړ شي. د قضا علاج په مور او په پلار نشي. زوی ستا غېږ کې پروت وي، روح لاړ شي، هیڅ نشي کولی. په دې کائنات کې ذات شی شته چې ته ووایې چې دا زما دی؟ شته؟ ستا زوی دا داغه دی، ستا لور دا داغه ده، ستا خزه دا داغه ده. دا خزه چې دا نن نمبر سرو میخو په شان ګرځي، وای بل خوا مې خیال شو جلسو ته راغلی. دا پاگل دی، دا پاگل دی. دا جلسه د جشن پاکستان په شپه باندې آرمی سټیډیم کې پکار وا کنه وا، دا هلته پکار